سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د یو پولیس په اړه د معلوماتو ډکه ویډیو لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یو پولیس یوه نجلۍ وهي او د سر ویښتان یې په چاقو ورڅخه خري. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې څو پولیس د نجلۍ په شاوخوا کې ولاړ دي. یو پولیس چې نجلۍ ته سپکې سپورې وایي د هغې د سر ویښتان غوڅوي او په مخ او په سر یې په څپېړو او سوکانو وهي. پولیس د نجلۍ څخه پوښتنه کوي چې ولې په ده داسې کار کوي، ولې د ده ټلیفون ته ځواب نه ورکوي. د دې ترڅنګ پولیس نجلۍ ته سختې کنځلې کوي او پیغورونه ورکوي. ورځ نه وي تېره چې خلک د پولیسو د ظلم یوه ویډیو او وحشت رسنیو ته راوباسي. کله به دوی کوم ناروغ په لاره کې وهلی وي او د موټر څخه به یې ښکته کړی وي، کله به یې سپین ږیری وهلی وي، کله به یې د یوه کراچۍ والا ټوله ریړه ورته په ځمکه تشه کړې وي او کراچۍ به یې چپه کړې وي.